بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه دوستانو. زما د نن لیکچر موضوع چې دا هغه سبسټرینګ فنکشن ده. سبسټرینګ فنکشن چې دا دوستانو دغه اس کیو ایل سرور بلټ ان فنکشن ده. بلټ ان فنکشن نه مطلب دلته دغه ده چې دا د مایکروسافټ لخوا لیکل شوی او په اس کیو ایل سرور کې ځای پر ځای شوی ده ترڅو زموږ ستاسو په کارونو کې چټکتیا او اسانتیا رامنځته کړي. سبسټرینګ فنکشن چې دا دوستانو دا د یو کریکټر سټرینګ څخه یوه ځانګړې برخه کوم چې زموږ هدف وي هغه موږ ته بیرته راکوي او یعنې ریټرن کوي. سبسټرینګ فنکشن دوستانو چې دا عموما درې پیرامیټرز اخلي چې لومړی پیرامیټرز کې موږ ورته یو کریکټر سټرینګ پاس کوو، دوهم کې موږ ورته یو عدد پاس کوو کوم چې د پیل نقطه وي یا سټارټ پوینټ وي، او دریم کریکټر چې دا مونږ عدد ورته پاس کوو یا پیرامیټر چې دا عدد ورته پاس کوو چې هغه د کریکټرونو تعداد ښایي چې مونږ یې غواړو بیرته راکړل شي. دوستانو دلته ګوره چې زما په سلیکټ کلاس کې سبسټرینګ فنکشن کارولی ده او لومړی دلته ستاسو ګوره چې مایکروسافټ اس کیو ایل سرور چې دا کریکټر سټرینګ ورته پاس کړی ده. زه غواړم چې دغه سټرینګ چې ما ورته پاس کړی دی یعنې مایکروسافټ اس کیو ایل سرور د هغې 11 کریکټر څخه دوی پیل وکړي دغه فنکشن او هغې څخه وروسته زما ته 3 کریکټرونه راکړي او هغې څخه وروسته زه دې ته یو الیاس ورکوم یعنې موقتي نوم ورکوم او سلیکټ په مرسته زه غوره کوم. که چیرې زه دغه کویري سلیکټ کم او ایگزیکیوټ کم ستاسو وګورئ چې زما ته یې اس کیو ایل سرور راکړه. دا ځکه چې زما ورته ویلي وو چې ته د دې سټرینګ څخه چې دلته مایکروسافټ اس کیو ایل سرور ده د هغې 11 کریکټر څخه پیل وکړه او وروسته زما ته 3 کریکټرونه راکړه. نو کوم چې هغه 3 کریکټرونه چې دي اس کیو ایل دي. دوستانو دغه زموږ د نن ورځې لیکچر موضوع. تر بل لیکچر پورې په پلو چیښتن سپارم. الله مو مل شه.